احساساتو انځورګر نصیر احمد احمدي د محبوبیت راز او د هغه نثري سبک. په پښتو ژبه کې داستاني ادب ته ډېرو لیکوالانو کار کړی دی او بې شمېره لنډې کیسې لیکل شوي دي، کومې چې هره ورځ موږ په سوشل میډیا کې لولو او خوند ترې اخلو. خو په دومره لیکوالانو کې بیا هم د مرحوم نصیر احمد احمدي د ناول او کیسې تنده د هیچ چا په داستان باندې نه ماتېږي. آخر د دې علت څه دی؟ احمدي صاحب په خپلو ناولونو کیسو کې داسې څه زیات کړي وو چې نور لیکوالان یې نشي زیاتولی؟ په دې مقاله کې به د احمدي صاحب د محبوبیت راز او د هغه نثري سبک راوسپړو تر څو زموږ لیکوالانو ته هغه کوډونه معلوم شي کوم چې احمدي صاحب په خپلو ناولونو کې ځای پر ځای کړي او په واسطه یې د ټولنې محبوبیت ترلاسه کړی دی. دا چې دا مقاله یوازې د علمي اشخاصو لپاره نه ده، نو ځکه هڅه کوم چې له کراو سختو غونډو او جملو څخه تېر شم او په اسانه ژبه یې ولیکم. په لومړي سر کې به د احمدي صاحب په تأثر وغږیږو. مرحوم نصیر احمد احمدي د افغانستان د غزني ولایت اوسیدونکی و. د حبیبیې له لیسې څخه فارغ شوی دی. له ناولونو څخه یې معلومیږي چې د ژوند ډېره برخه یې په جګړو، ظلمونو او کلیوالي سیمه کې تېره شوې ده. خو د سپوږمۍ راډیو په یوه مقاله کې لیکل شوي دي چې له احمدي صاحب څخه تعلیم په نیمه کې پاتې شوی دی او د کورنیو جګړو له امله د ایران هېواد ته مهاجر شوی دی. له دې څخه موږ ته معلومات کېږي چې احمدي صاحب د هېواد ډېرې ناخوالې په خپلو سترګو لیدلي دي، ځکه په هر ناول کې ځای ځای دغه ناخوالې په بېلابېلو شکلونو سره څرګندېږي. د دې لپاره چې د احمدي صاحب په ناول کې د محبوبیت په راز ښه پوه شو، دغه سبک به په څو برخو وویشو او هره برخه به یې جلا جلا د بېلابېلو پوهانو له نظره په نوې طریقه وڅېړو. د احمدي صاحب په ناولونو کې ارواپوهنه د احمدي صاحب په ناولونو کې د ارواپوهنې درې برخې څرګندېږي: داخلي یوازیتوب او خاموشه درد. د احمدي صاحب له ټولو ناولونو څخه داسې پایلې لاسته راځي چې دی غواړي په خپل داستان کې یوازیتوب غوره کړي، لکه په زرو ناول کې د اصلي کرکټر یوازیوالی په یو ځنګل کې. همداسې یو خبره درته وکړم، ناول کې هم یوازیوالی او خاموشه درد ډېر تر سترګو کېږي. زما په فکر د احمدي صاحب د ناولونو یوه اهمه ځانګړتیا دا هم ده چې په ډېرو کمو کرکټرونو قناعت کوي او په دې کمو کرکټرونو باندې ډېرې قوي صحنې جوړوي. د حافظې زندان. د احمدي صاحب په کیسه کې تل کرکټرونه په پخوانیو حادثو کې بند وي، لکه په نیکه ناول کې ملي مشر میرویس نیکه په پخوانۍ حافظه کې بند دی او د هماغه حافظې احساسات وي چې ګرګین پرې ووژني. همداسې په ټال ناول کې چې ارزو کله ښار ته ولاړه شي او هلته په ښه دنده مقرره شي، نو ارزو ته خپل غربت او پخوانۍ حافظه ډېره تر سترګو کېږي. خپل کوچنی ورور ورته ډېر یادېږي. د ژبې رواني تاثیر. احمدي صاحب په خپله کیسه کې احساسات نه تشریح کوي، بلکې احساسات په لوستونکو تجربه کوي، لکه چې وایي ودرېد، وکتل، غلی شو او داسې نور. دوهم، د احمدي صاحب په ناولونو کې د طبیعت ښکلا او د طبیعت د هر عنصر پرتلنه له احساساتو سره. د دې مطلب دا دی چې د احمدي صاحب په ناول کې هر انځور ته هماغه ډول احساس جوړ کړی دی، لکه په زرو ناول کې چې په کومه ډبره زرو ناسته وه، په هماغه ډبره کېناستل د کیسې اتل ته ډېر خوند ورکوي او یوې بلې نړۍ ته یې بیایي. یا هم ټوله ورځ په یو ګل پسې مزل کوي تر څو د زرو د یاد تنده پرې ماته کړي. هغه ګل ورته زرو ښودلی وي چې ډېر یې خوښ و. په ځینو ناولونو کې باران د غم په بڼه راځي، لکه نیکه ناول کې په لومړیو پاړو کې د افغانانو مړه جسدونه باران ته پراته وي. دلته احمدي صاحب دا نه وایي چې ډېره د غم ورځ وه، بلکې دی په احساس کې ښایي چې توره شپه او باران و او په کندهار کې داسې انسانان وژل کېدل. ولې احمدي صاحب په ټولو ناولونو کې د ښار له ګڼې ګوڼې تښتي او ارامه فضا غواړي؟ په لومړۍ برخه کې خو مو دا وویل چې احمدي صاحب د ښار له ګڼې ګوڼې تښتي او ارامه فضا غواړي، خو لا هم په دې نه پوهېږو چې ولې احمدي صاحب ارامه او خاموشه فضا غواړي. آیا دا د احمدي صاحب د بري راز دی؟ که ووایو هو، نو مبالغه به مو نه وي کړې، ځکه چې احمدي صاحب خپل پټ استعداد معلوم کړی و. هغه په دې پوهېدلی و که چیرې په کیسه کې یو کرکټر له ښاره لرې په یوه خاموشه فضا د سیند او غرونو په خواو کې ژوند کوي او ډېر کوچنی چاپېریال په بر کې نیسي، نو په داسې ځای کې انځورونه هم ښه راځي، احساسات هم ښه لیکل کېږي، د ټولنې ناخوالې ښه پکې بیانېدلی شي او نورې هم ډېرې خوبیانې لري. زه فکر کوم چې زما خبره به سمه وي، ځکه احمدي صاحب په کابل ښار کې هم ډېر ژوند کړی دی، خو بیا هم په داستانونو کې ښاري ژوند ډېر کم تر سترګو کېږي. خو مهمه خبره د اغیز ده. احمدي صاحب له کلیوالي ژوند څخه ډېر اغېزمن شوی و، ځکه یې په هماغه برخه کې لیکوالي کړې ده. د احمدي صاحب په سبک د جګړې اغیز. دا ښکاره خبره ده چې احمدي صاحب له جګړې څخه بیخي ډېر اغېزمن شوی و. د همدې بدمرغه جګړې له امله ترې پوهنتون هم نیمۍ کې پاتې شو او کډوالۍ ته اړ شو. په هر حال د جګړې انځورونه احمدي صاحب ډېر ترخه لیکلي دي او دا له دې ښکارندویي کوي چې احمدي صاحب د جګړو په ډېر بد حالت کې رالوی شوی دی. پنځم، د احمدي صاحب په سبک د ټولنې د بدو رواجونو اغیز.
د احمدي صاحب په هر ناول کې تقریبا د ټولنې په بدو دودونو او رواجونو نیوکې شوي دي، خو د مثال په ډول به یو څو ورنه راوړو. یو خبره درته وکړم، ناول کې احمدي صاحب د کوچنیو نجونو د ودونو د دود سره مبارزه کوي. د واورې سړی لنډو کیسو کې احمدي صاحب د یو ځوان هلک سره په ظلم زیاتي بحث کوي او ټولنې ته دا ښایي چې لواطت څومره بد عمل دی. په نیکه ناول کې احمدي صاحب هڅه کړې ده چې ټولنه راویښه کړي او د غلامۍ له زنځیرونو یې خلاصه کړي. شپږم، د شفاهي کیسه لیکنې دود او فولکلوریکه پوهه یې خاصه ځانګړتیا ده. د احمدي صاحب په ناولونو کې فولکلوریکه پوهه هم ځانګړی ځای لري، لکه په ټال ناول کې ارزو یوه مرګ ته نږدې بوډۍ له خونې وباسي لمر ته، په دې سره نو د بوډۍ بدن ښه کېږي او بېرته خپل خوشحاله ژوند ته ګرځي. همداسې ځینو ځایونو کې دا بیان هم کړی دی چې چاودې پوندې په واسلینو ښه کېږي، چې دا هم یو ډول فولکلوریکه پوهه ده چې سینه په سینه تر موږ را رسېدلې ده. احمدي صاحب په هر ناول کې ځانګړې لاره پاللې ده او د فولکلور برخه یې په ټال ناول کې ځای پر ځای کړې ده چې هر ځای یې خپلې ټولنې ته پکې پخوانی فولکلور ورپرېښی دی. لکه ټال ناول 130مه صفحه کې یې یو شفاهي نکل لیکلی دی چې سینه په سینه تر موږ را رسېدلی دی او دا په خپله فولکلوریک ادب او نصیر احمد احمدي په ناولونو کې ښایي. د احمدي صاحب هر ناول ځانګړی سبک، ځانګړې لار. د احمدي صاحب هر ناول په خپل ځان کې ځانګړې لاره لري. مطلب دا دی چې احمدي صاحب د هر ناول لپاره نوې فضا، نوې خبرې، نوې چاپېریال او نوې موضوع برابروي. په اغزن سیند کې یو نجلۍ بهر ملک ته سفر لري، خو په نیکه ناول کې میرویس نیکه راڅرګند شوی دی. همداسې په زرو کې یو هلک د خپلې مړې مېرمنې یادونه تازه کوي، خو په پټان ناول کې یو پښتون خپله مېرمنه په کلونو کلونو پرېږدي او ترې هندوستان ته په سفر ځي. همداسې بیا د غڼې زاله ناول کې د یوې غریبې ښځې حال په ټولنه کې بیان کړی دی. اتم، د احمدي صاحب ټول تمرکز په فضا او کیسه باندې دی. احمدي صاحب له کیسې هاخوا او دېخوا نه ځي، بلکې ټول تمرکز یې په کیسه کې دی، ځکه خو ټول لوستونکي په هماغه ډول تر پایه په کیسه کې پاتې کېږي. د تکراري جملو او کلمو څخه یې ځان په نوې فضا باندې خلاص کړی، خو لا هم پکې د سبک نښې شته. احمدي صاحب غواړي له تکراري کلمو څخه ځان وساتي، خو په ځینو ځایونو کې د خپلې لیکنې د پیاوړتیا لپاره هم راوړي دي، لکه ساه لنډه لنډه کېدل، سترګې رډې راختل، د بوډا او بوډۍ لفظ په ډېرو ځایونو کې استعمال شوی دی او داسې نور. ساده تصویري ژبه، لکه خوشحالونکې تصویري ژبه، د کلي کاریز، د غوا غولانځه، د شیدو راوتونکې دارې، شپه او سپوږمۍ، وچې پاڼې. خفه کوونکې تصویري ژبه، د وینو داره، په تبر د ورمېږ وهل، د ناوې حلال کړی شوی لوس جسد. 11 په کیسه کې تر پایه راز ساتل او لوستونکي له ځان سره تر پایه بوتلل. دا د احمدي صاحب تر ټولو مهمه ځانګړنه ده. احمدي صاحب له سبا تلویزیون سره په یوه مرکه کې هم ویلي دي چې په ناول او کیسه کې باید موږ خلک تږي وساتو، اوبه باید لږې لږې ورکړو تر څو لوستونکی له موږ سره تر پایه پاتې شي. یو بل مثال بیا داسې ورکوي چې باید په داستان کې لوستونکي ته ډېرې غوټې مخې ته کېږدو او په کلار کلار یوه خلاصه کړو. 12 د انسان داخلي درد او حل یې. احمدي صاحب په خپل ناول کې د ټولو پښتنو او افغانانو دردونه بیان کړي دي او په پای کې یې د هغه حل ښودلی دی چې تر ټولو ستره بېلګه یې د نیکه ناول دی. دا چې په هماغه وخت کې چا ښکاره نه شو ویلی چې باید له امریکې څخه ازادي واخلو، نو احمدي صاحب په مبهم ډول نیکه ناول نشر کړ او په دې ناول کې د پښتنو د داخلي درد حل ورته بیان کړ. په ځینو ځایونو کې د احساساتي کلمو آهنګ. د خونکار ناول په 50مه صفحه کې راغلي دي د څوړمونې پسرلي لومړۍ ورځې وې. یا هم د نیکه ناول 90مه صفحه کې یې لیکلي دي ګرګین د شرابو جام کېښود، خپلې وروځې سره وروستې. په همدې ډول په سلګونو او زرګونو نورې بېلګې هم شته. د پښتنو ښه دودونه یې په بېطرفه ډول په کیسه کې ستایلي دي او د بدو دودونو غندنه یې کړې ده، لکه په نیکه ناول کې د مېلمه پالنې په داسې ډول ذکر کول چې لوستونکی فکر وکړي دا ښه کار دی، خو په همدې ناول کې د ګرګین ظلمونه په داسې ډول راخیستي دي چې د هر پښتون افغان وینه ورته په جوش راځي او د ګرګین د وینې تږی ګرځي. بل ځای یې بیا په بغدادي پیر ناول کې د کلیوالو سادهوالی ښه او د ډیوډ جونز دوکه غلط کار ښودلی دی چې همدا د لویو لیکوالانو تر ټولو ښه ځانګړنه ده. یو خبره بله هم اړینه بولم چې د کوزي پښتونخوا فلم او لیکوالان ځکه له ناکامۍ سره مخ دي چې لیکوالان یې له دغه خاصیت څخه ناخبرې دي او د پښتنو بد دودونه ترې په فلم کې ښه او ښه دودونه ترې په فلم کې بد ښودل کېږي. که څه هم پخواني لیکوالان یې تکړه وو او د پښتني ټولنې لپاره یې نه ورکېدونکې پانګه جوړه کړې ده، کوم چې په دې نوي عصر کې هم لیدل کېږي او خلک ترې یو څه زده کوي چې لویه بېلګه یې د اسماعیل شاهید پخوانۍ ډرامې دي په کوم کې چې څادري، لویه ږیره، واسکټ، غربت، ښاري او کلیوالي ژوند او د پښتنو سادهوالی د افتخار په ډول راغلی و. 13 د احمدي صاحب په داستانونو کې د لوستونکو فکر ځای پر ځای شوی دی. مطلب دا چې احمدي صاحب په یو نوې طریقه د خپلو لوستونکو تر فکر پورې رسېدلی دی او د هغوی احساسات
ژوند، خبرې، ارزښتونه، هیلې او خوندونه یې پیدا کړي دي او تر هغه وروسته یې د دې ټولنې لپاره لیکل کړي دي. که په لنډ ډول ووایو، احمدي صاحب ضرور د ټولنې په داسې برخه کې پاتې شوی دی چې د ټولو طبقو خلک یې مطالعه کړي دي او لیکل یې پرې کړي دي. اتلسم، د ځینو کلمو کمښت د ژبې د خوند او لوستونکي د نه تنګېدو لپاره، لکه په نیکه ناول کې د کړۍ پر ځای یې د کی کلمه استعماله کړې. 19 له حده زیات درد او له هغې وروسته خوشحالي، لکه په ټال ناول کې د ارزو غربت او د خلکو بد سلوک، خو په آخر کې د لوستونکي ارمان پوره کېږي او بیا ورسره ټول خلک مینه کوي. یا هم په نیکه ناول کې د ویناوي لوڅ جسد د پښتنو وینه په جوش راتلل او په آخر کې د میرویس نیکه په لاس د کندهار فتحه. شلم، پخوانیو به ویل تکرار په داستان او کیسه کې عیب دی، او اوسني عالم وایي تکرار یو تخنیک دی چې احمدي صاحب له دغه تخنیک څخه په ګټې اخیستنې سره خپل لوستونکي تر پایه له ځان سره ساتل او هر لوستونکی به یې د کیسې له کرکټرونو سره بلداوه. که په لنډ ډول ووایو، تکرار باید ضرور یوه موخه ولري، بې موخې تکرار په لوستونکي بد لګېږي. 21 د درد په انځورولو کې د هیچ چا خیال هم نه دی ساتلی او صرف یې د ټولنې بد حالت کوم چې یې په سترګو لیدلی انځور کړی دی، لکه د ماشوم په سینه کې ولاړه غشې، د مړي په سترګو لاس تېرول، خټو کې د انسان غوڅ شوي اندامونه، حلاله شوې لوڅه ناوې، 3 شپېته قبرونه، د انسان په ورمېږ کې خښ قبر، د وینو داره په وینو د لندې تیږې ځلېدل، د لرګي لاندې مړه شوې ښځه چې نه راویستل کېږي او په کاریز کې مړ جسد. 22 د احمدي صاحب په ناولونو کې تاریخي برخې هم تر سترګو کېږي، لکه میرویس نیکه او ګرګین. 23 له ژوند سره مینه او ژوند پرستي. ژوند پرستي د احمدي صاحب په ناولونو کې ډېره تر سترګو کېږي، خو دا هغه د کوزې پښتونخوا ژوند پرستي نه ده، بلکې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې برابره ژوند پرستي ده. بېلګې د پسرلي شپرک، د ګل بوی، ګرد لمن، سرې مڼې، حیاداره ښکلې نجلۍ، سړې اوبه، خړ کب، نجلۍ سپینه غاړه او سپین مخ ته اوبه اچول، د غوزانو ماتول او خوړل یې. دا ځانګړنې ما د نمونې په ډول یو څه پیدا کړي دي. د دې په رقم نور رازونه هم ډېر زیات شته چې احمدي صاحب ته په ټولنه کې محبوبیت وربخلی دی، خو اوس لپاره همدا کافي بولو او اکتفا پرې کوو. د سعادت ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې ما پکې تاسو ته د نصیر احمد احمدي صاحب د محبوبیت راز او د هغه د نثري سبک ځانګړتیاوې در وړاندې کړې، په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځېدلې وي. تر بیا چې زه ستاسو درانه چوپړ ته راځم، تر هغې مو په لوی خدای سپارم. هر چېرې چې یاست خوشحاله اوسئ. الله مو مل شه.